البر نیکوکار نیک سلوک کون کا ذات. خصوصیت ته دی دا ده چې څوک شراب خورۍ کې یا زناکرۍ کې یا نور داسې غټې ګناهونو کې مبتلا وي، روزانه اووري دی د دغه اسم مبارک ورد کوي، د ده زړه به الله جل جلاله د دغه ګناهونو د نفرت ولا جوړ کی. دویم خصوصیت ته دی دا ده چې څوک د دنیا په محبت کې مبتلا وي، کثرت سره د دغه اسم مبارک ورد کوي، نو زړه به الله جل جلاله د دنیا د محبت نه محفوظه کی. دریم خصوصیت ته دی دا ده چې څوک دغه اسم مبارک په یوه سیله کې اووري په خپل بچی باندې دم کی او الله پاک ته حوالی کی، نو تر د بلوغته پورې به د ټولو آفتونو نه الله پاک دای محفوظه کی. لکه داسې وی یا برو یا برو یا برو، یوه سیله سره دی اووري وی. دریم خصوصیت ته دی دا ده چې څوک هم په خپل بچی سر باندې لوس کښېږدی او 15 وري دغه اسم مبارک په ویي او بیا دا دعاوې ته ویي اللهم ببرکت هذا الاسم ربه لا یتیما ولا لئیما، نو دعا به الله قبول کی، بچای به الله پاک دی یتیم ولی نه او د کمینګۍ نه محفوظه کی. او څوک چې کبیره ګناه کې مبتلا وي، کچیرته 700 مرتبه دی دغه اسم مبارک یی، ګناهونو نه به الله جل جلاله د توبې توفیق ورته نصیبه کی. او که دغه اسم مبارک سره الرحیم ملاو کړی شي، داسې یا برو یا رحیمو، نو الله جل جلاله نه کومه دعا غوړي د دعا بو قبولیت ته نږدې شي، یعنی الله پاک په دعا قبول کی.